بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. د ویډیو کې به انشاءالله په بیسک ان اډوانس فنکشن کې د 61 څخه به سټارټلو تر 70 پورې، یعنی یو شپېتم فنکشن نه به سټارټلو تر اویایم نمبر پورې. نو راځئ چې اول ډیمو وګورو. یو شپېتم نمبر چې کوم موږ سره ده هغه لوکاپ فنکشن ده. لوکاپ فنکشن دا سرچینګ دپاره استعمالیږي. که فار ایگزامپل موږ سره پوره یو غټ ډیټابیس موجود وي، که موږ غواړو په هغه کې څه سرچینګ وکړو، څه ویلیو پکې پیدا کړو، څه ویلیو پکې فایند کړو، نو موږ کولی شو چې د هغې په ترو باندې د لوکاپ فنکشن څخه استفاده وکړو. وی لوکاپ، ورټیکل لوکاپ، دغه کې موږ کولی شو چې یو ویلیو د ډیټابیس څخه ورټیکل لوکاپ کو، ورټیکلی ورڅخه ایکسټراکټ کو، ورڅخه یې راوباسو. بل اچ لوکاپ دی، هوریزنټل لوکاپ. دغه په تر باندې موږ کولی شو چې هوریزنټل ډیټا ایکسټراکټ کړو او ورڅخه یې راوباسو د یو ډیټابیس څخه. انډایرکټ فنکشن په تر باندې موږ کولی شو چې د یو سیل څخه، د یو اډرس څخه هغه چې کوم انپوټ موږ هلته پکې ورکړي وي هغه موږ ورڅخه راواخلو او ورڅخه یې راوباسو. هایپرلینک فنکشن دا د لینک لپاره استعمالیږي. هایپرلینک لپاره استعمالیږي. موږ کولی شو چې د دغه ورکبوک سره بهرنی لینک هم جوړ کړو، که هغه د پروګرام وي، که د فایل وي، که د پکچر وي، که د هر څه وي. ایریاز فنکشن موږ ته ایریاز کاونټ راته راکوي چې آیا تاسو څو ایریا انتخاب کړي دي، یو یا دوه یا درې. ترانسپوز فنکشن دا موږ ته ترانسپوزینګ لپاره استعمالیږي. ورټیکل هوریزنټل ته چینج کوي، هوریزنټل ورټیکل ته چینج کوي. فنکشن یا فارمولا نمبر 68 گریډ ان ټو ویز اف اینڈ وی لوکاپ. موږ کولی شو چې اف دا هم استعمال کو د ګریډینګ دپاره او وی لوکاپ هم استعمال کو. نو تاسو کتلی شئ چې کوم یو ایزي دی او کوم یو کمپلیکس دی. دا به انشاءالله به تاسو پریکټیکل کې هم وګورئ. فارمولا نمبر 69 انډیکس ان ایمیج فنکشنز ټوګیدر. دې په تر باندې موږ کولی شو چې څه سرچینګ وکړو. موږ کولی شو چې په یو ډیټابیس کې مینیمم یا میکزیمم یا همدا شان موږ څه ویلیو لیکلي وي د هغه ویلیو په تر باندې د هغه کس نیم یا پوسټ یا بل څه پیدا کړو. لاست نمبر فارمولا وی لوکاپ ویت میچ فور ټو ډي لوکاپ. موږ کولی شو چې ټو ډي لوکاپ هم وکړو. فار ایگزامپل موږ سره سمال، میډیم او لارج کې دغه شیان موجود دي. دغه پروډکټس دي دا موږ سره په سمال، لارج او میډیم کې راسره موجود دي. موږ څرنګه کولی شو چې دغه لوکاپ وکړو. راځئ چې پریکټیکلی وګورو. دی از ایکول ټو لیکم فار ایگزامپل لوکاپ. خو یاد ساتئ ملګرو چې لوکاپ بعضې وخت تاسو ته ایرر سره مخامخ کیږي، تاسو ته ایرر درکوي. تاسو سره به هغه معلومات موجود دي خو بیا هم ریزلټ به ایرر وي، ځکه چې هغه ډیټا سورت نه وي. دغه ډیټا تاسو سره سورت نه وي ای ټو زی چې کوم دی. صحیح ده؟ همدغه شان سره زما زه ورته دغه زما لوکاپ ویلیو ده او کاما ارې د کوم یو دی. زه فار ایگزامپل ارې زما دا یو ده. بس انټر. ماته وایي چې 819 د دغه کس سیلز دي. زه ورته فار ایگزامپل طاهر راته راکړه، ماته وایي چې دا 509 ده. از ایکول ټو وی لوکاپ. زه ورته فار ایگزامپل ماته ډیټا وګوره طاهر کاما ټیبل ارې. زه ورته فار ایگزامپل دا زما ټیبل ارې دی کاما څوم کالم غواړي. زه ورته دریم کالم راته راکړه یا دویم کالم راته راکړه. زه ورته دویم کالم راته راکړه کاما ټرو وي یا فالس وي. ټرو مطلب اپروکسیمیټ میچ، مطلب دا دی چې بعضې وخت تاسو سیلري سرچ کوئ. دغه طاهر په ځای باندې دلته موږ سره سیلري موجود دي. زه ورته که تقریبا ورنږدې وي، اپروکسیمیټ مطلب که تقریبا ورنږدې وي نو دا راته راکړه. اګزیکټ مطلب دا دی چې هوبهو به همدا وي، نه به بره وي نه به لاندې وي، همدغه ډیټا به وي. بس موږ ټیکس دپاره هم اګزیکټ میچ اخیستی شو. بس بریکټ بند انټر. ګوره ماته منیجر راته راکړه. زه ورته فار ایگزامپل یو کس دی ډیس ون، ماته وایي چې هغه ټیچر دی. که تاسو فار ایگزامپل دریم نمبر کالم ورته ورکوئ، اوس به تاسو چې درکوي سیلري به ورته درکوي. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 دا موږ سره سیلري دي. صحیح ده؟ یا که تاسو وکړئ فار ایگزامپل دې به زه ورته فار ایگزامپل تاسو ورته انتخاب کوئ. هلته ورته لیکم فار ایگزامپل 1 ماته وایي چې دا یو دی، فار ایگزامپل 2 دا یو دی، 3 دا یو دی. صحیح ده؟ اچ لوکاپ از ایکول ټو فار ایگزامپل اچ لوکاپ ورته لیکم. لوکاپ ویلیو دی کوم یو ده؟ زه ورته فار ایگزامپل لوکاپ ویلیو زما دا یو ده. کاما ټیبل دی کوم یو دی؟ زه ورته فار ایگزامپل دا ټول یو دی. کاما دی که اوس رو نمبر ده که نه، څومره رو غواړئ؟ دویم نمبر که دریمه؟ دویم نمبر که غواړئ نو پوسټ راځي، ځکه چې اول نمبر راسره نیم دی، دویم پوسټ دی، دریم سیلري ده. زه ورته زما دویم نمبر پکار ده. کاما دا هماغه خبره ده، اګزیکټ میچ. بس ټیب او بریکټ بند انټر. ماته منیجر راته راکړه ځکه چې طاهر منیجر دی. صحیح شو؟ انډایرکټ زه از ایکول ټو لیکم. زه ورته فار ایگزامپل انډایرکټ څه شی غواړئ؟ زه ورته فار ایگزامپل بی
وشپېته کې چې کوم دی دا ماته راکړه بس انټر ماته چې دی کې طاهر لیکلی دی او دا فار ایگزامپل R1 C1 والا سټایل دی کنه A1 A2 A3 چې کوم سره اوس فی الحال موجود دی R1 C1 مطلب دا دی چې که تاسو فار ایگزامپل دغه هیډینګ هم 1 2 3 ته چینج کړی وي چې دا د آپشن نه چینج کیږي صحیح شو بل لازم هایپر لینک ته بس ایزی کول لیکم فار ایگزامپل هایپر لینک لینک لوکیشن ورته ولیکا ډبل کوټس کی ضرورت هم سی دی فار ایگزامپل یوزرز دی دل ورته هم چې فار ایگزامپل وینډوز دی او بل ورته لیکم فار ایگزامپل سیستم 32 دی او همدا شان فار ایگزامپل calc.exe دی بس انټر او کلیک یس ماته چې دا خو به دې کې نشته دی بس صرف سمپل وینډوز دی صحیح شوه کلیک یس ماته به کیلکولیټر اوپن کی ضرورت هم دومره غټ نیم زمانه دی پکار F2 دلته ته نیم ولیکه فار ایگزامپل calculator of me بس انټر ماته به دغه راته راکړي بس کلیک او یس ماته به کیلکولیټر اوپن شي یا که فار ایگزامپل دغه شان ورته وکړي چې ډبل کوټس سی او وینډوز فار ایگزامپل سیستم 32 او همدا شان notepad.exe بس انټر کلیک یس موږ ته به نوټپیډ راته اوپن شي څه شو کوډ پیډ ورته ورکړئ فار ایگزامپل write.exe بس کلیک اوکې موږ ته به نوټپیډ راته اوپن شي صحیح ده که نه دا موږ سره هایپر لینک په اړه مني څه مهم معلومات صحیح ده یا که تاسو چې فار ایگزامپل پکچر دې ماته اوپن شي یا د یو فایل راته اوپن شي تاسو به هغه پات ورته کاپي کوئ او په دغه ځای کې به ورته ولیکئ areas ته راځم is equal to for example areas او دومره ځای ورته انتخاب کو ماته چې تا 1 area انتخاب کړه لکه زه راشم for example areas بس bracket this one comma for example this one comma this one comma this one نو ګوره ما څلور دانې انتخاب کړي کنه 1 2 ماته چې څلور دانې دي ترانسپوز ته راځم is equal to for example ترانسپوز ورته لیکم کومه ری سره زما دا ری ده بس انټر خو یا ساتئ ملګرو چې څومره سیلز په دې ځای کې موجود وي همدومره سیل به تاسو ورته انتخابوئ یا زیات یا همدومره خو له دې څخه کم به ورته نه انتخابوئ F2 کنټرول شیفټ انټر ګوره this one او درته وایي چې نوټ اویلیبل بس دا به کلیر کړي اوس کلیر کېږي هم نه بس کنټرول زیډ یو کم ورته انتخاب کا کنټرول شیفټ انټر F2 کنټرول شیفټ انټر دا به راته راشي دا موږ سره ترانسپوز بل موږ سره دی ګریډ ان ټو ویز اف ان وی لوک اپ زه راځم اول اف څخه استفاده کوم از ایکول ټو اف کچیري ضرورت هم که چیرته دغه سکور دا لوی شي یا مساوي شي د 15 سره نو هغه ته A ډبل پلس ورته ورکړه اف که چیرې دغه شان هم نشو دا لوی شو یا مساوي شو د 90 سره نو کاما دې ته ورکړه A پلس صحیح شو که دغه شان هم نشو اف که چیرته دا لوی شو یا مساوي شو د 15 اتیاو سره د اتیاو سره نو کاما دې ته ورکړه B پلس که دغه شان هم نشو اف که چیرې دا لوی شو یا مساوي شو د اویاو سره نو کاما ډبل کوټ دې ته ورکړه B سوري دا A دی او دا B پلس دی صحیح شوه B پلس او که دغه شان هم نشو اف که چیرته همدغه سکور دا لوی شو یا مساوي شو د شپېتو سره نو کاما دې ته ورکړه B که دغه شان هم نشو اف که چیرې دا لوی شو یا مساوي شو د 50 سره نو کاما ډبل کوټس دې ته ورکړه C بس C مې ورته ولیکه نور مخکې به نه دي صحیح ده او که دغه شان هم نشو نو هغه ته ورکړه D 1 2 3 4 5 6 بس انټر او کنټرول D همدغه شان که دی کې موږ A پلس A B C دا به زه ورته C کوم دا نور به ورته D کوم صحیح شو اوس ورته وګورئ ښه زه به راشم هلته اوس وي لوکپ ته از ایکول ټو وي لوکپ لوکپ ویلیو دی کوم یو ده زه ورته فار ایگزامپل دا یو ده کاما ټیبل ارې دی کوم یو دی زه ورته فار ایگزامپل دا ټول زما ټیبل دی چې کوم کې A او A پلس او هر څه پکې موجود دي کاما کالم انډیکس نمبر دی کوم یو دی
زه ورته فار ایگزامپل په دې کې ماته کوم یو راته راکړه اول نمبر غواړي که دویم نمبر که نه بس دوه به ورته ولیکو کاما دې کې زموږ سره اپروکسیمیټ میچ او ایگزیکټ میچ پکارېږي زه بلته څه اخلم اپروکسیمیټ میچ به هلمه که نه اپروکسیمیټ مطلب که تقریبا ورنږدې وي فکس خو نشي راتلی که نه کیدای شي فکس راشي یو کس 80 نمبرې وړي وي فکس راغی که یو کس 2 نمبرې وړي وي یا 2 نوي وړي وي یا 6 نوي وړي وي د هغو به څه ګریډ وي نو همدې دپاره موږ ایگزیکټ میچ نه اخلو اپروکسیمیټ میچ اخلو بس ټیب بریکټ بند او دا ورته زه لاک کړم ځکه چې زه دا لاندې ډریګ کوم F4 سره لاک انټر او دا کنټرول ډي تاسو ورته وګورئ دا موږ سره A شو B پلس D C D صحیح شوه هیله کوم چې په دې باندې پوه شوي یاست کوم یو چې تاسو ته ښه ښکاري کوم یو چې تاسو ته اسانه وي تاسو هغه ورته ورکولی شئ اوس زه کولی شم چې په دې کې دغه مارکس هم ورته چینج کړم یا مثال په طور باندې دغه A پلس دا خواته ویسم فار ایگزامپل دا مې صرف A پلس کو او دا مې A کو دا مې فار ایگزامپل B پلس کو دا مې B کو دا مې C کو دا مې D کو او بس نیل او دا نیل صحیح شوه دغه شانې کولی شئ تاسو په دې کې چینجز په اسانۍ سره کولی شئ او که اف فنکشن ته راشئ اف فنکشن کې هم چینجز کولی شئ خو دې کې ډېر اسانه کیدلی شي 69 index and match functions together اول خو موږ سره دغه اگزامپل دی ګوره زه راځم از ایکول ټو انډیکس ورته لیکم ارې کوم ارې دی دا زه ورته فار ایگزامپل دا زما ارې دی صحیح شوه کاما دې کې څه شی ګوري دې کې زه غواړم چې رو نمبر ترلاسه کړم زه راځم میچ فنکشن څخه استفاده کوم لوک اپ ویلیو دې کوم یو ده زه ورته دا یو کاما دا چیرته ګوري دا ورته فار ایگزامپل سیلري کې ګورم کاما څرنګ میچ ایگزیکټ میچ بس بریکټ بند بریکټ مې چې څنګه بند کو بل بریکټ هم ورپسې بند بس انټر ماته راکړه چې انس خان ځکه چې دا 300 نمبر باندې دی دا په 3 نمبر باندې دی نو میچ فنکشن موږ ته 3 پکې راکړي چې کله موږ ته 3 راکړو نو انډیکس فنکشن کې موږ ته 3 نمبر ته راشي انس خان ته زه ورته فار ایگزامپل 200 والا راته راکړه ماته وایي چې فرید دی ځکه چې 200 په میچ فنکشن کې 100 نمبر دی دویم نمبر دی که نه نو همدغه شان انډیکس فنکشن دپاره هغې موږ ته دویم راته راکړه موږ ته فرید انتخاب کړو اوس زه راځم زه ته چې ماته مینیمم سیلري په دې کې شو کا بس ډېر اسانه او ډېر ایزي از ایکول ټو انډیکس فنکشن کوم ارې دی زه ورته چې فار ایگزامپل دا زما ارې دی کاما بیا ما خبره میچ مینیمم راته راکړه په کم کې په دې یو کې کاما لوک اپ ارې دی کوم یو دی زه ورته همدا یو دی کاما ایگزیکټ میچ صحیح شو یا که ایگزیکټ ورته نه هم صحیح دی بس 1 2 انټر ماته راکړه چې دیس ون که زه ورته چې فار ایگزامپل د دې پکې 15 روپۍ شولې ماته وایي چې انس خان په ټوله کې کمه سیلري ده لاست نمبر ته راځم ټو ډي لوک اپ ته چې کوم موږ سره په دې شکل باندې موجود دی سمال میډیم لارج او همدا شان پروډکټس مې کوم یو دي بسکټ ملک جوس اینډ میګي زه دلته راځم اول دغه شان یو لیست جوړوم بس کنټرول سی کنټرول وی کنټرول وی صحیح شو دلته به زه ودرېږم زه به راشم ډیټا ته او په دې کې به زه راشم ډیټا ویلیډیشن ته همدا شان لیست ته دیس ون دا زموږ لیست شو او دا اوکې شو دلته ودرېږم بیا راځم لیست دیس ون دا زموږ بل لیست شو او دا اوکې ورته تاسو ورته وګورئ دا زموږ یو لیست شو او دا زموږ بل لیست شو صحیح شو زه اوس راځم په دې ځای کې وی لوک اپ او میچ فنکشن پکې استعمالوم از ایکول ټو وی لوک اپ راته وګوره لوک اپ ویلیو دی کوم یو ده زه ورته دغه پروډکټ دی کاما ټیبل ارې دی کوم یو دی زه ورته فار ایگزامپل دا زما ټیبل دی فول ټیبل کاما کالم انډیکس په دې کې به زه میچ فنکشن ورته استعمالوم میچ لوک اپ ویلیو دی کوم یو ده زه ورته فار ایگزامپل لارج کاما لوک اپ ارې دی کوم یو دی زه ورته دا یو کاما دلته موږ سره ایگزیکټ لیس او ګریټر دین استعمالیږي بس ایگزیکټ میچ بریکټ بند انټر موږ ته راکړي 20 ملک چې کوم لارج دی هغه موږ سره په څو کې دی په 20 کې دی خو نه دا په 20 کې نه دی تاسو به څه چل وکئ تاسو به داسې کار وکئ چې دغه به هم ورته دغه شان لارج استعمال کړئ بس انټر اوس به تاسو ته راکړي چې 25 لکه چې تاسو څلورم نمبر باندې شو 1 2 3 4 صحیح شوه هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست دا موږ سره بیسکس ان اډوانس فنکشن کې 10 functions in formulas هیله کوم چې دا به ستاسو خوښه شوي وي
نور مزید به ان شاء الله نور فنکشنز هم وایو. تیرې د خیر سره فنکشن په ختمېدو باندې دي. کله چې د خیر سره فنکشن کمپلیټ شو موږ به راځو د خیر سره ایډوانس پریکټیکل کار ته چې کوم په وی بی ای کې ورکینګ کول دي، همدغه شان کالکولیټر جوړول دي، سمپل کالکولیټر، کلاک جوړول دي، کیلنډر جوړول دي، وی بی ای کې کار کول دي. همدغه شان مهم خبر به ان شاء الله موږ تاسو سره کوو. تاسو څخه زما دا یو خواست دی چې دغه ویډیو چې کوم تاسو ته په لاس باندې درځي دا د کتو څخه مخکې اول لایک کوئ، د خپلې خوښې د خپلې رایې او ښایسته کمنټ هم ور باندې کوئ. او بله مهمه خبره ده چې کوم ملګري کوم دوستان د ستاسو وي هغه د کمپیوټر سره شوق لري، علاقه ورسره لري، فنکشنو سره شوق لري، هغه سره د دغه ویډیو لینک شیر کوئ. په واتس اپ ګروپ کې وي یا هم دغه شان فیسبوک ګروپ کې وي، تاسو هلته هم شیر کولی شئ ترڅو نور ملګري نور پښتانه هم ورڅخه استفاده وکړي. ستاسو لپاره به هم صدقې جاریه وي.